إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون په دنیا کې چې څومره نقصانات پیدا کیږي کاغه کفر ده او شرک ده دارنګي بهای عام کیږي حرام خوران خلق کوي او سودونه شرابونه قتلونه کیږي د مسلمان وینه تویږي دارنګي صلی رحمی قطع کیږي فنا بطول کې کمی کیږي ډیر خلق دي د دین په جامه کې دین ورانهي لګي دي او په حکومتونو کې د الله د قانون لحاظ نه کیږي او لنډه دا چې ذاتی ګناونه او که په معاشره کې فسادونه که په ملکونو کې ورانه تر دې پورې چې په عبادتو کې نقصانات پیدا کیږي خلک د جمع پابندي نه کوي او د تهجد نشواله د قران درس ته څوک نه کینی احادیث په دې مدارسو کې لوستل کیږي عوام ته نه خبره ځان غني دای خالص د مولانو علما او طلبا او ذمہواری ګرځولې ده د الله د دین نه چې فائدې نه غشتل کیږي زما عزت مند دعوت او محمل کارخکاری نو د دې ټولو یو سبب یا دو سببا چې دا ډیره ضروری او مهمه خبره ده زما عزت مند د خپل ځان د فائدې د پاره او د اوریدونکو مسلمانانو ورونو د اصلاح د پاره د عرض کی اغه چې شه زما عزت مندو الا وهو حب الدنيا د دنیا محبت دا چې د چا په زړه کې راشي او ټول نسب العين هم دا وګرځي خپل ټول قوتونه په هم دې صرف کوي
نو دغه شانتي فسادات عامي. زما عزتمندو یو اثر کې راغلی دی وی الله رب العالمین دنیا ته خطاب وکړ اخدمی من خدمکی من خدمنی. اے دنیا دا هغه چا خدمت کې ولګيږي څوک چې زما خدمت کوي زما طاعت کوي. واستخدمی من خدمکی او دا هغه چا نه خدمت طلب کا چې څوک ستا خادم وي. زما عزتمندو څوک چې دنیا په څومره ډیر لګيږي دغه عمر ډیر ذلیل ژوند دی داغه پریشان نه پزړه کې سکون نه او قسمه قسم شرونه هغه ته راځي داغه په ژوند کې راځي. او څومره چې انسان دنیا ته شاکي او آخرت ته مخ کوي نو هغه عمر به دا انسان عزتمند وي. عیسی علیہ السلام نے صحیح اثر نقل لے او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نسبت کمزور ہے. حب الدنیا رأس كل خطیئۃ. محبت د دنیا سر د هر ګناه ده. د دنیا محبت چې د چا په زړه کې نو هر قسم ګناه د تراتلش. او دویم شی زما عزتمندو هغه د آخرت د ورځې نه غفلت ده چې دنیا سره تعلق نو خامخا د آخرت استحضار بستانه. لکه تیره خطبه کې موږ عمده خبره وکړه زما عزتمندو چې زمونږ استادو د ایمان په ارکانو کې یو لوی رکن هغه ایمان بالیوم الاخر دی. د آخرت په ورځ باندې ایمان راوړل. زما عزتمندو د چا چې څومره د یقین په آخرت مضبوطی دومره هغه کې هر قسم خیر راتلی شي. استحضار د آخرت زما عزتمندو دا زمونږ استادو ایمان په شته خو حاضر نه راته دا وخت راته حاضر نه. نو په دې وجه باندې د آخرت متعلق بحث دا شروع ده. په نننۍ خطبه کې یو عظیمه فایده چې اصل کې دا زمونږ مشایخو حفظهم الله را جمع کړی دا او موږ صرف ناقلین یو. او د دې لپاره چې موږ او تاسو کې څه خیر راشي څه فایده ته حاصله کو نو په دې وجه باندې په غفلت به نه اوري دا په ډیره توجه سره اوري. او د څه تصور کوي زما عزتمندو گویا کې چې موږ د آخرت ورځ ته حاضر یو. علماء دا لیکلي دي چې د قرآن او حدیث نه فایده هغه څوک اخیستی شي چې څوک ځان خپل نقل کی آخرت ته او د هغه ځای نه بیا دا واوري نو بیا ورله فایده ورکوي. نو الله نه دعا ده چې موږ او تاسو ته دا فایده راکړي. په دې خبره باندې موږ بحث کوو چې ان القناطر یوم القیامة کثیرة. د قیامت په ورځ باندې دا پاټکونه ډیر دي. پاټک د پښتو لفظ دی رانیوکي وته وی نیوکي. یو سړی یو ځای ته یو دفتر ته یو مثلا دارالخلافه ته ځان رسوي نو من کې سیکورټرینو والا ولاړی څوک یو شی باندې مقرر یو څوک بل شی باندې. نو د شي زمای ادمنو دا جنت د الله مهمان خانه ده. دې ته چې موږ او تاسو ورزنو هم داسې مخې ته نیوکي دی. الله تعالی دا ژوندۍ امتحان د پاره پیدا کړی دا او به دا ورځ باندې به سخت مقرر کړی دي سختي. نو هغه ته علماء دا لفظ ورکړی دی چې قناطر جمع د قنطرې دا پاټکونه دي. نو اول پاټک دا تقریبا 12 دي او په دې ترتیب یې ځکه وایو چې موږ او تاسو خپل جون کې را حاضر کو چې یا الله پاک دا پاټک چې راځي نو ما سره څه عمل لې آیا کدی کې مانه پوښتنه وکړه شنو زبر څه جواب ورکوم. او به سره خپل ځان سره سوچو کې خپل کمزوري ومني د الله په حق کې موږ او تاسو څومره قاصر یو او د الله مخه ته موږ او تاسو جواب دی یو چې څو پورې د یو پاټک نه وانه وړي نو په بل نشي ورته ری نیول شوی به انتظارونه به سخت به. الله رب العالمین نے په موږ او تاسو باندې اساني کی. اولنې قنطره زما عزتمندو چې پاغي کې ويحاسب فيها على الصلاه د بنده سره په دې کې د مانزه حساب کیږي. لکه دا صحیح حدیث کې راغلي دي. ترمذی روایت دی او مشکات کې مشته نورو کتابونو راوړل دي
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اول ما يحاسب به العبد من عمله الصلاة، اولنی حساب چې د پورز د قیامت باندې د بنده سره کیږي د په عملونو کې نو د مانځه حساب بکیږي. او دا وړه خبره نه زما عزتمنو، دا حدیث کله مشهور شي نو په زړه کې نه واقع کیږي. وایي زه دا خو هر څوک وایي، نه زما عزتمنو چې الله له ورشه هغه پوښتنه وکړي ته به څه جواب ورکړې د دې داسې تصور وکړه. خیر په همدې مشهور احادیثو کې دی اول حساب به د بنده سره په مانځه باندې کیږي. حدیث کې دی چې فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، کچرته مونږ راووته روغ راووته نو دې کامیاب شو نجات مندک. د ټول اعمالو کې ورسره چون چې الله نه کوي بس بخیه داغه د بخلو اراده کړي او د الله رحم ته به ګوره. حدیث کې دا راغلي دي چې کله د انسان تو فرایضو کې کمزوري صحیح خوشوي نه ادا کړي یا یې زر زر کړي یا یې بے وخت کړي نو الله رب العالمین به ملائکو ته وایي چې تاسو د دې نفلي اعمالو کې وګورئ، سنت یې وګورئ، نوافل یې وګورئ، د اشراق مون، د ضحا مون، د تهجد مون، چې دې کوم څه برخه د بنده شته ده که نشته ده. نو که چېرته مؤمن بنده د هغې نه یو حظ وافر یو برخه راغستي نو الله رب العالمین ورته فرمایي چې بس دا مونږ د په دې اعمالو پوره کوي، په دې سنتونو باندې پوره کوي. دې وجه نه زما عزتمنو ډېر موحدین داسې چې هغه د سنتو لحاظ نه کوي چې فرض وکړي بس سنت خیر ما او خیر شما. دا ډېرو ځایونو کې دا لیدل شوي ده او کېږي. دا بې باکي ده زما عزتمنو، سنت پرې ښودل نه دي پکار په اسانۍ باندې. حدیث صحیح کې راغلی دي چې څوک د ورځې او شپه کې د 12 رکعاتو د سنتو یعنی په دې دوام کې حتی الامکان همیشواله په کوي په غیر د ضرورت نه پریدي نو الله رب العالمین د سره په جنت کې د یو کور وعده کوي چې الله به ورله کور ورکوي. او دا وړه خبره نه ده. او دی وجنه فقها او علما دا لیکلي چې څوک سنت قصدن پریدي وای دا قلیل المبالات بالدین دی، دا بے باک انسان دی، بس په دیني پروا نشته. او باج علماء ویلي چې دا مردود الشهادت دی، شهادت گواهی به نه قبليږي. خو موږ باغه سخت فتوا نه ورکو. په سفرونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت پریخي دی او عامه زندګۍ کې کړی دی او کله کله د سنت او قضایم راوړی د لکه مخکې یو هفته کې موږ دې ته اشاره کړې و د ماجیګر مانځنه وروسته نبی صلی الله علیه وسلم د ام سلمې رضی الله عنها کره راغی او 2 رکعاته مونږ وکړو. هغه ویل یا رسول الله ته په خپل موږ د ماجیګر د مانځنه وروسته د مانځنه منکه او په خپل دی وکړل دا ولی وای انی شغلت بامر المسلمین. د ماسبکین مانځنه وروسته د مسلمانانو په یو کار مشغول شوم، څه مشوره وا پاغي کې نا وخت شي ستره نه دا قضا شو او به د ماجیګر نه وروسته وای ما دا قضایی راوړله. او به د نبی صلی الله علیه وسلم د سینې کیفیت بڅوي هغه خو چې د ورځې به په کوم وخت کې د الله سره تعلق قائم شي به چې باغه وخت راغی نو زړه به خارخ کو بس الله پسې بخفو نو به هر ورځ د 2 رکعاته کول. دا نشنه خبره. عائشه رضی الله عنها هغه وای ما کړه کلم رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماجیګر د مانځنه ورسته نه دی هغه مگر 2 رکعاته کړې دي. او دا حدیث په ډیرو خلکو پټ پاتې شوی دی. تقریبا د 11 صحابه کرامو عمل لشاغي بر ماجیګر مانځنه ورسته 2 رکعاته کول. اشرت زویما سوده رضی الله عنها نه چا پوښتنه وکړه چې نبی علیہ السلام 2 رکعاته کړې دي او ته 4 رکعاته کې دا ولې وای هغه ویل چې زه بډې شوې ما او په ناسته مونږ کوم او دا مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ورېدلې دي چې څوک په ناسته باندې مونږ کوي نو دا د ولاړې د مانځه په نیم برابر دی. نو عائشه چې دا 2 رکعاته کوي ځوانه نو په ولاړې کوي زه 4 کوم چې زما اجر داغه سره برابر شي. خو په صحیح ابو داود کې نقل دی د علی رضی الله عنه دا مرفوع حدیث دی چې 2 رکعاته مونږ د ماجیګر نو ورسته شته دی خو شرط دا دی چې الا والشمس مرتفعه چې نور کله اوچت ولاړې دی وکړي. زمونږ عام مساجدو کې د ماجیګر مونږونه نا وخت کېږي نو په دې وجه باندې نه دی کول پکار ځکه چې وخت اخر شبه صرف فرض وکړه بس نفل کې ورسته نشته دی. به هر حال دا اولنې پاټک دی چې د قیامت په ورځ باندې به پوښتنه کیږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي فإن صلحت کچرته مونږ د انسان روغ راوته فقد افلح وانجح دا کامیاب شو نجات یې مونږ کو. ور سره د فائدې د اتمام د پاره دیږي کې دا مواوره چې نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایي بعض حدیثو کې تعارض د سړي ذهن په نه کولاویږي
چې کله خدام راغلي دي چې اولنۍ فیصله به د وینو په مابین کې کیږي، چا چې ظلمن قتلونه کړی دي دا فیصله به اول کوي. او دارنګي په بل حدیث کې دي چې په تله د میزان کې به اول حق د زوجینو کې خودل کیږي، د ښځې او خاوند چې د یو بل حق ادا کړی دی کنه دی. نو د دې ټولو تطبیق هغه دار زما عزتمن یو حساب دی. انسان سره به اول حساب یعنی د مانزه حساب به اول کیږي چې انسان ځان ته حاضر کړي الله تعالی، نو دا به وته چې مونږ دي څنګه دي. او کله چې الله رب العالمین فیصله کوي په مابین د خلکو کې هغه قاضي دی، نو بیا به د وینو په باره کې کیږي چې یو بل ظلمن قتل شوی نو دا به کیږي. او د حقوق په باره کې چې د بندگانو په یو بل حقونه نو په هغه کې به ښځه او خاوند د دې اول فیصله کیږي. نو دا تطبیق شوی حدیث. دویمه قنطره زما عزتمنو اغم په احادیثو کې شته ده، ثم يحبسون عليها فيحاسبون على الامانه. انسانان به زما عزتمنو په پل صراط باندې ودرول شي او هغه سره به د امانت حساب کیږي، امانت الخالق و امانت المخلوق. د خالق او د مخلوق د دواړو د امانتونو پوښتنه وکړي. الله دې موږ او تاسو ته آسانه کړي زما عزتمنو. مخکې ما وویل چې دا ډېرې ګرانې خبرې دي، خو چې کله زړه ته واقع شي او تصور وکړي. د ابو امامه رضی الله عنه نقل لي هغه فرمایي چې ان فی جهنم جسرا له 7 قناطر. د جهنم د پاسه یو پل چې په هغې باندې 7 قنطرې دي، 7 پاټکه دي. علی اوسطهن القضاء، په منځ دې کې به اول قضا راځي. فیوجاء بالعبد، یو بنده به راوستلی شي حتی اذا انتهى الى القنطرة الوسطى، تر دې چې هغه د من قنطرې د من پاټک له به راشي. نو قیل له ماذا عليك من الدين، دته به وویل چې په تا باندې د پردی حق څومره پاتې دی، هغه قرض دی او که هغه د چا عزت اخیستی او که چا دی هر قسم خیانت چې تا کړی د دې پوښتنه به کېږي. او دا آیات یې ولوسته چې ولا یکتمون الله حدیثا. د قیامت داسې ورځ ده چې هیڅوک به د الله نه یوه خبره هم نشي پټولی. نو قال دی وی فیقولو دا بنده به وی یا ربي ای زما ربه علی کذا و کذا، په ما باندې خو د پلاني دا حق دی دا حق دی. نو فیقال له اقض دینک، خپل قرض ادا کا. فیقول ما لی شیء وما ادري ما اقضي. وای دی به وی چې زه نه پوهېږم، ما سره خو هیڅ هم نشته دی او نه پوهېږم چې څه شی ورکړم. ما سره خو دې وخت کې نه پیسې شته دی او نه مې چې کوم عزت د چا اخیستی هغه شته دی چې زه واپس کړم. نو فیقال د الله له طرف نه به جواب ورکړی چې خذوا من حسناته، د ده د نیکیو نه راواخلئ. فما زال من حسناته حتى ما تبقى له حسنة، وای همیشه به د ده دا نیکۍ اخیستل کېږي او بل به ورکولی شي تر دې چې د سره به یوه نیکي هم پاتې نه شي. حتى اذا افنیت حسناته، د ده نیکۍ به ختم شي، نو دته به وویلی شي قد فنیت حسناته، د ده نیکۍ ختم شي. نو وای بیا به واخلي خذوا من سیئات من یطلبه، واخلئ د ګناهونو د هغه چا نه چې دته حق اخیستی و په دنیا کې. نو فرکبوا علیه، د هغه خلکو ګناهونه به په ده باندې ورسواره کړی شي. فقد بلغني ان رجالا يجيئون بامثال الجبال الحسنات. وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ماته دا را رسېدلې ده چې د قیامت په ورځ به داسې خلک هم راشي د هغې سره به د خیرونو او د نیکیو غرونه د غرونو په شانتې ډېرې نیکۍ به یې کړي. نو فما تزال یؤخذ لمن یطلبهم حتى ما تبقى له حسنة، همیشه به وای د بل په حق کې د ده نه دا نیکۍ اخیستلی کېږي او د سره به یو سم پاتې نه شي. او نبی صلی الله علیه وسلم په یو بل حدیث کې داسې انسان ته مفلس هم ویلی دی. صحابو نه تپوس وکړو چې مفلس څوک دی په تاسو کې، وایي چې د چا سره پیسې اشرفۍ نه. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، پیسې اشرفۍ خو امتحان دی، دنیا کې به چا سره او چا سره به نه. خو اصل خبره هغه څه ده، د قیامت په ورځ به داسې انسانان راشي چې هغې سره به د غرونو عمره خیرونه او تر دې پورې چې د بل په حق کې به واخیستلی شي او د سره به هېڅ هم پاتې نه شي. نو زما عزتمنو د انسانانو د حقونو او د الله د حقونو ډېر لحاظ پکار دی. په دې باره کې نور هم ډېر احادیث دي. درېیمه قنطرې ته لاړ شه، هغه دا ده چې ثم يحبسون عليها فيحاسبون على صلة الرحم. وایي بیا به دا انسانان بند کړی شي، په پل صراط باندې به بند کړی شي او د دوی نه به پوښتنه وکړی شي په باره د خپلولۍ کې علی صلة الرحم. نو دا خپلولي په یو بل حدیث کې راغلی دي چې کله الله رب العالمین پیدا کړله، وای د الله رب العالمین د ذات پورې ونختله څنګه چې د هغې د شان سره لایقی. او دا یې ویلې چې یا رب العالمین زه خو تا دې مخلوقاتو کې خوره وره پیدا کړم. دا د حدیث مفهوم دی.
ته به مال څه سل راکې مطلب زه خو یو ځای نه ما هر ځای کې انسانان په دې خپلولۍ پیژندلی شي التصق بحق الرحمن حدیث کې دی وای د رحمان ذات د بډې پورې ون خطله وای الله رب العالمین ورسره دا وعده وکړله چې خپل ولی کته چاو پاللی نو زه به خپل رحمت سره یو ځای کوم او کته چا پرې کړل نو زه به د خپل رحمت نه لري کوم زما عزت منو دا ډیره سخته خبره ده او نن سبا په دې دور کې خپل ځان په احادیث وتلې په خپل زما عزت منو زما قضاوت ته حاجت نشته موږ او تاسو په معمولی خبرو د یو بل سره ورانه کړي ورور به د ورور نه خپي او پلار به د زوی نه او زوی به د پلار نه د دنیا په معمولی ټکو په شوبانه د دی ولانجی حالان کې الله رب العالمین ته مخ کې نه پریدي په دې حدیث کې دا دی وایي چې وصلني وای چا چې ز پاللې ما الله رب العالمین خپل ولی ته خپل ولی به وتوي چې کچا ز پاللې من فصل هو هغه خپل ځان سره یو ځای کا ومن قطعني فاقطعه او چا چې ذکر کړي ما غد خپل رحمت نه کټ کا فینجو من نجا ويهلك من هلك هغه څوک به نجات مند کی چې چا د خپل ولی لحاظ ساتلی او هلاک بشي هغه انسان چې وای چای لحاظ نه ساتلی مزمایت منو د دې تایید کې بل حدیث د مسلم مشتله هغه دا دی چې د حذیفه رضی الله عنه نقل په حدیث د شفاعت کې وګد حدیث دی یو جمله پکې دا ده چې وفيه وترسل الامانه والرحم واذا خشب کړي شي امانت او خپل ولی فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا د پل صراط خي او چپ طرف ته ودرېږي انسانان مرانی شي کچا دا دوشي زونه دا کړي نو مخې ته بزي بس الله ته به دا سفارشم قبول له بس دوی به تیریږي او کچانه ودا کړي نو دوی به بنديږي الله دې زمونږ استاد مدد وکي زما عزت مندو څلورمه قنفره دا وګد بحث دی او به په دې کې به ان شاء الله دام راشي بل خطبه کې چې کوم د سي اعمال چې انسان په دې پل صراط باندې تیرولو ته پریدي هغه مشته والحمدلله قران حدیث دا سي دک دې د خیرونه څلورمه قنفره چې دا فيحبسون عليها فيحاسبون على بر الوالدين د مور او پلار سره په احسان کولو باندې په دې به هم حساب کیږي زما عزت منو قران کې الله رب العالمین د خپل حق سره د هیڅ حق نه دی راوړی مگر د والدینو حق راوړی دا ډیره ضروری او قیمتي موضوع ده چې په دې خبر باندې هم سره خبره وکړي شي د مور او پلار حقونو بارکه مستقله قنطره ده ابن جوزی په بستان الواعظین کې ذکر کړی دي او د مور او پلار دعاګانې کو دنیا کې شاواغستې زما عزت منو په دنیا کې ژوندۍ د خوشالونو ډکیږي او په آخرت کې شاواغستلې نه دا په دنیا کې شاواغستې نو آخرت هم د خوشالونو ډک دي نو دا مستقلی او پختنه ده د الله رب العالمین به د مور او پلار په باره کې پختنه کوي القنطره الخامسه پنځمه قنطره وعليها حساب حفظ اللسان من الغيبه والنميمه وشهاده الزور چې پاغه باندې به د جبه د حفاظت پختنه کیږي تیر هفته کې مونږ ویلو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې لا يستقيم ايمان احدكم حتى يستقيم قلبه د یو مؤمن ایمان نشي برابرېدل د مؤمن ایمان د جنت والا نشي قابل کېدی چې څو زړه برابر نشي او زړه تر هغه پورې نشي برابر کېدل تر څو پورې چې داغه جبه صحیح نشي عمر رضی الله عنه یو ځل په ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې ورتیر شو هغه د خپل جبه راويستي او دا شي راتاوله تاسو ګورئ د خبره تاسو سره سوچو کې ته به وګورئ چې دا د لیوانو عمل له خو نه دته معاقبه وي په شرع کې ودرې لحاظ محافظه محاسبه مشارطه او معاقبه چې د خپل ځان سره شرط ولګي چې لکه زبر دادا کارونه کوم او د دې نه بزان ساتم او کله چې ما کام سوچو کې چې تا نه کمې شوي به خپل ځان له سزا ورکي په نفلی روزو باندې سزا ورکي د شپې په شوګیر تهجد سزا ورکي نو یو قسم دا د وای چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل دا جبر ایستری و او تاول د شي عمر رضی الله عنه په ورتیر شو او مه غفر الله لك ومكوا الله دې تاسو مغفرت وکړي دا څه کې امیر المؤمنین ويغوي لشي اوردني الموارد واذا جب زکه سزا ورکو چې دی خو زده هلاکتونو کندې ته غرزولې ما کدا ز سزا ورنکم نو ما غرزي او هغه پاک خلک دي زما عزت مندو دا زمونږ استاد لپاره تعلیم دی تعلیم ګره صحابه کرام هغه خلک دي او د شي خلفای راشدین چې د جنت زیری ورل راغلي دي خو به هم هغه داسي لحاظ کړی دی د خپل ځانونو د حفاظت بل یو حدیث اخیری به یو د نور قنطری به بل هفته کې راشي د دې متعلق نبی صلی الله علیه وسلم نه یو ځل عقبه ابن عامر رضی الله عنه پوښتنه کوي و یا رسول الله من نجاتو په څه انسان خلاصيږي کامیابی په څه باندې ده
دا حدیث ته چې محدثین وایي زما عزتمنو چې دا ټوله دنیا وایي د نوح علیه السلام د کې طوفان په شانتي طوفان راغشتې ده، مګر که دا درې کارونه چا په ځان کې راوست دا داسې ده الله به داسې نجات ورکړي لکه څنګه چې کشتۍ والا له ورکړی و. من نجاتو خلاصې په څه کې ده؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې املک علیک لسانک، د خپل ژبې مالک شه. بل روایت کې دي امسک علیک لسانک، د خپل ژبه په خپل ضررونو را بند کا. ته چې په دې د بل چا ضررونه شماري خپل په اول وشماره، دې ته ځان مو ودګارو چې د بل چا عیبونه شمار کی. او بل دا چې ولی یسعک بیتک، ستا زندگی کومه خپل کور دې تعالی را پزان کې ځي. شکرونه به زمو او د الله عبادت خانه د الله بندگی کوا. دا یو سر کې راغلی چې د مؤمن بهترینه صومعه عبادت خانه به داغه کوري چې د وزګاری زماجت منو د کور کې ناس ځان لا یوازې زبه مقرر کړی یو د با خپل ګناونه اراده ای لکه دریم عمل دانه چې ولید کې علی خطیئتک، سبب د نجات دار چې خپل رب ته په زړو ګناونو باندې جړه کوا. الله رب امین نه دعا ده چې موږ او تاسو په دغه پټکونو باندې موږ سره مدد وکړي او چې کم کمې موږ کې الله دې هغه موږ نه پوره کړي. الہ العالمین ته موږ ټول ته مغفرت نصیب کا، زمون کمزورۍ معاف کا، او ټول د امت مسلمه چې کوم مشکلات دي هغه حل کا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه